سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند وئ. بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. د ویډیو کې دوستانو بیا تاسو ته دوه ټاسکه دوه پروسې ښیم په ګیټ آی او صرافۍ کې چې کولی شئ له هغه څخه له 15 نیولې تر $60 وګټئ. نو راځئ ویډیو ما سره تر پای وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق علاقه لرئ موږ پر یوټیوب او ټلیګرام چینل فالو کړئ. ټلیګرام چینل لینک هم تاسو ته په ډسکرپشن کې ږدم. دوستانو ګیټ آی او صرافۍ به مو راوازه کوي. چې کله مو راوازه کړه دې ته تاسو باید ملګرو لږ تر لږه $10 دغه شاوخوا ولیږئ. که شل هم لیږئ مشکل نه لري او که شل نه لرئ 10 لرئ 10 ولیږئ. که 10 نه لرئ 8 لرئ 7 لرئ هم کولی شئ ولیږئ دغه پروسه تکمیل کړئ. دا پروسه دوستانو وړیا نه ده، $2 $3 فیس لري او ریوارډ هم ښه ده. ښه نو چې کله مو خپل اکاونټ ته پیسې ولېږلې اوس به تاسو راشئ د ایرن برخې ته. ایرن ته چې راغلی دلته ځینې پروسې دي یا ټاسکونه تاسو به لاندې راشئ. لاندې چې راغلی دوستانو لاندې دلته 2 دانې دغه پروسې دي. یو دانه دا ده چې تاسو یې وینئ، یو دانه دا ده چې موږ چک کړلو ریوارډ یې ښه و نو پر دې مو په ویډیو جوړه کړه. لومړی راځو XL1 ته. دلته به تاسو په جوین نو باندې کلیک واخلئ ملګرو. جوین نو چې مو ووهه دلته دغه آپشن به ووهئ دوستانو، سرټیفیکیټ به وکوئ دې کې یا هم جوین به یې کوئ دغه پروسه. چې کله مو دا جوین کړه دوستانو نو د دې اوس یو څه ټاسکونه دي. موږ به هغه ټاسکونه تکمیلو او په ټاسکونو موږ ته ریوارډ راکوي. راځو لاندې دلته ګورئ کمپلیټ د فالوینګ ټاسک. نو دغه ټاسکونه دي تاسو به تکمیلوئ په بدل تاسو ته ریوارډ درکوي. لومړنی ټاسک دا وایي چې تاسو لږ تر لږه په دغه ټوکن $500 پورې ټریډینګ ولیوم وکوئ. موږ تاسو ته یو کینډي په اندازه ایر ډراپ درکو. دوم وایي چې $2000 پورې وکوئ. موږ تاسو ته 3 کینډي ریوارډ درکو. که 5000 دی وکړه 5 کینډي، که 1000 دی وکړه 9 کینډي پورې ریوارډ درکو. یعنې څومره چې تاسو ډېر ټریډ کوئ هم نه ریوارډ تاسو ته ډېر ده. دا نور تاسو پورې اړه لري. تاسو کولی شئ یو دانه ټاسک هم تکمیل کړئ ریوارډ یې درکوي، که ټول هم تکمیلوئ د ټولو ریوارډ هم درکوي. مربوط تاسو پورې ده. ښه نو اوس به دلته راشو جوین چې موږ ټریډ نو به ووهو یا هم دا ټریډ آپشن به ووهو. ټریډ چې مو ووهه دلته به موږ د سپاټ صفحې ته راولي. دلته دا ټوکن ده دوستانو خپل انتخابي ده. هلته که تاسو ته لیمټ انتخاب د لیمټ به په دا سمارټ مارکیټ باندې کېږدئ او دلته به راشو ټوکن به اخلو. زه مثال راځم $60 شاوخوا لرم، بای وهمه. بای چې مو کوم بیرته بیا همدغه ځای کې زر سیل کو. نو دا د سیل شو. نو د 60 مې واخیست، د 60 مې خرڅ کړه. څومره شو؟ $40 ټریډینګ ولیوم ماته حساب شو. 40 حساب شو. هلته یې ویلي و لومړنی ټاسک 500. نو په همدې ډول بیا زه بیا راځم اخلم. مثال ګورئ بیا مې د 60 واخیستو، بیا مې د 60 خرڅ کړو. $40 بیا حساب شو. ټوټل $80 ولیوم مې د ټریډینګ پوره کړ. مثال بیا راځم زه بیا اخلم او بیا اوس ورپسې سیل کوم. نو لومړی راځم اخلم یې وانخیستل شو او ریفرش ورکم. نو په همدغه ډول به دوستانو اخلئ او خرڅوئ او هر ځل اخیستلو او خرڅولو سره تاسو ته ټریډینګ ولیوم حسابېږي. نو دا پروسه به همدا ډول څنګه کوئ تاسو تکراروئ. زه راځم یو څو ځلې اخلم او خرڅوم، لږ ویډیو سکیپ کوم. نو ملګرو ما تر یو حده پورې ټریډینګ وکړو. څومره چې ګورئ لومړی ټاسک ماته څنګه شو؟ تکمیل شو. او که چېرته زه غواړم دوم تکمیلوم نو 2000 به ټریډ کوم چې دا به زه بیا وروسته په خپله تبه مې کوه وبه یې کوم. نو د لومړني ټاسک د تکمیل طریقه. دومن ته راځو، جوین نو به ووهئ او د هغه بل په رقم به دلته هم ګډون وکوئ. په دغه آپشن به کلیک کوئ او خپل ګډون به دلته ترسره کوئ. کله چې مو دا کار وکړو دوستانو دا هم یو څه ټاسکونه لري. صحیح ده. راځو لاندې. دا لومړنی ټاسک د دا نیو یوزرانو ته ده چې په $300 یو کینډي ورکوي. نو لاندې راځو دا موږ ته نه ده، دا ګورئ ان الیجیبل ده. او زړو یوزرانو ته بیا دا ټاسک ده. دا بل په رقم 500 ټریډ وکړو، یو کینډي، 0 کو 2 کینډي، 3003 وزره. نو دا هم بل په رقم ترسره کېږي. ترسره کولو لپاره بیا تاسو په ټریډ آپشن کلیک کوئ. په ټریډ چې مو کلیک کړو دوستانو نو دا ډول صفحه راځي. نو دلته هم همغه ډول ټریډ به کوئ. دلته به ډالر اخلئ. مثال زه راځم 50 مې واخیست. په 50 هم تاسو دا کار کولی شئ. بیرته مې د 50 خرڅ کړو. نو $10 ولیو حساب شو. نو په همدې ډول به اخلئ او خرڅوئ او په هر ځل اخیستو او خرڅولو تاسو ته بیل ولیوم حسابېږي. نو همدا کار کوئ چې کله ستاسو ټاسک پوره کېږي هر مقدار چې تاسو غواړئ دې کې ټریډینګ وکړئ همغه مقدار کوئ. میکزیموم یې $1000 پورې ده چې تاسو کولی شئ تر $1000 پورې ټریډینګ ولیوم پوره کړئ او کمتر یې 500 ده چې 500 پوره کړئ تاسو ته په څنګه کوي جایزه درکوي. نو دغه دوستانو طریقه وه چې څنګه کولی شئ دوباره یو ځل بیا دغه آفر